جګړو چاودنو له ټاکل شوي اندازې په زیات بار موټرو تګ راتګ بالاخره دا لاره دې حالت ته راورسوله او زیاتره برخه یې ویجاړه شوه. د کابل کندهار لویه لار تازه د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو وزارت له لورې په 7 پړاوونو کې له کابل څخه تر کندهار او هلمند پورې د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه لاره به په اساسي ډول سره رغول کیږي او اوس مهال د دې لارې په اوږدو کې څو ځایه کارونه پیل شوي او په چټکۍ سره روان دي. د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت له لورې پر دغه لاره باندې په مختلفو پړاوونو کې له مختلفو شرکتونو سره د کار چارې روانې دي. په مجموع کې په 7 پړاوونو کې دغه لار تر کار لاندې ده چې امیدواري شته چې په وخت په موخې او په ښه ډول باندې جوړه شي. امیدواري د دې شته چې انشاءالله د اسلامي امارت تر نظارت او دغه تر فعالیت لاندې چې کوم کار مخې ته ځي هغه په شفافیت سره وي او په معیاري او سټنډرډ ډول باندې به وي. د دوی په خبره هڅه کوي چې ژر او په اساسي ډول سره د دغې لارې کارونه پای ته ورسوي تر څو خلک له ستونزو خلاص شي. دا پروژه چې ده د مکمل تر کندهار پورې د سړک ده چې ټولې په مجموع کې د 415 کیلومتر شاوخوا کې ده او ټولګټ وزارت چې ده په متفاوتو ځایو کې په متفاوت ټاسکونو باندې اخته دی چې بعضې ځایو کې خپله کار کوي، بعضې ځایو کې شرکتونو ته یې ورکړی ده او په بعضې ځایو کې سره ګډ کار کوي، هم شرکت کار کوي ورسره هم د ټولګټ وزارت او دا برخه هم داسې ده چې بیا دغه اکثره ټولګټ وزارت سره ده خو بعضې برخې لکه د پیومنټ یا د فرشونو برخه کې هغه شرکت سره مقررات کړی ده. د کابل کندهار په لویه لاره یو شمیر موټر چلونکي وایي چې له سختو ستونزو سره اوس مهال مخ دي او باید ژر تر ژره د دې لارې د بیا رغونې چارې پای ته ورسیږي. د دوی په خبره چې پر دې لاره زیاتره ترافیکي پیښې هم د لارې د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. تکلیف خو دغه اوس حالت کې چې ګورې په سلو کې 9% ټول تکلیف د لاره ډېره خرابه ده ځکه موږ بارونه هم خرابه دي او ټول خلک په تکلیف کې دي او خوشحالي خو هم نو 9% په سلو کې ده ځکه دا لار د کابل نه چې هر ولایت ته لار وتلې ټولې 2 سرکه 3 سرکه دي خلک ښه دي سهولت کې دي خو دغه لاره ډېره خرابه ده. حکومت نه ډېر موږ خوشحاله یو د سړک موږ ته جوړه کړي مخکې لږ خراب و اوس دا ځایونه لږ خراب دي دام چې جوړ شي مونږ ډېره خوشحاله. د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغونې د چارو له پیل کېدو سره یو شمیر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی وایي چې هیله لري په ټول هیواد کې رغنیزې پروژې پیل شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. او خوښ یم او خوشحاله یم چې خپل وطن مو ابادیږي که څه هم کېدای شي ډېری کسان به په دې هڅو کې سي ولاړ سي له دې وطنه موږ په دې باندې خوښ سو خپل وطن ته یعنی وجدانا آرام یو. تاسو باور وکړئ موږ دومره د راحتي احساس کوو خیر باور وکړئ ماش هم را نه کړی موږ دغه وطن سره د مینې او دغه باسازۍ د کارونو سره د مینې په خاطر باندې کار کوو. دا مو وطن در باندې حق لري په دې وطن کې متحصل کړی دی تعلیم وکړی تر ماستري پورې ماستري کچ پورې مو زده کړې دلته کړی دي. دغه کاروبار کې خوشاله یو پیرجانه ښه خوشاله یو بیادره که داسې کار پروژې نورم شروع شي او کاروبار مسلمانانو ته پیدا شي ډېر به خوشحاله شو. از کار خود خوشحاله له خپل کار څخه ډېر خوشحاله یم او دغه راز کارونه مې ډېر ښه روان دي. له حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې دغسې نورې پروژې پیل کړي تر څو د کار زمینه برابره شي. د یادونې وړ ده چې د کابل کندهار لویه لار یوه د هیواد له سترو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي او زیاتره ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. احسان الله کریمي CMG د کابل کندهار لویه لار.